د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستان په وړاندې سخت غبرګون وښود. ملا یعقوب وایي پاکستان د افغانانو په وړاندې وحشیانه اقدامات کوي، باید سخته ضربه ورکړو. ځوان دفاع وزیر ویلي چې افغان تجاران دې له پاکستان څخه خپل سرمایه افغانستان ته را انتقال کړي ترڅو پاکستان اقتصادي ضربه وخوري او سقوط سي. دا چې ملا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان په اړه نور څه ویلي، ملا یعقوب څنګه غواړي پاکستان سقوط کړي او افغان کډوالو ته نور څه ویلي، بشپړ حال او وینا یې راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ټولو هغو شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې مېشت دي غوښتنه کوو چې عاجل خپله ټوله شتمني، خپله ټوله پانګه چې هلته یې مصرف کړې ده هغه افغانستان ته رانقل کړي او هغه اقتصاد چې د دوی ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه ړنګ کړي او خپل افغانستان ته او د خپل ولس لپاره خدمت. د افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند په تړاو د مولوي محمد یعقوب مجاهد سخت غبرګون. د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چې د اسلامي امارت له بیا واک ته رسېدو وروسته څو ځله د پاکستان په وړاندې تنده ژبه کارولې، نن یې د دغه هیواد له لوري د افغان کډوالو پر وړاندې ناوړه چلند ته غبرګون وښود. ملا یعقوب د طالبانو د یو شمېر پولیسو په فراغت غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه ظالمانه ده. د هغه په باور له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري شړل وحشت او بربریت دی. ملا یعقوب په پاکستان کې له میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپله شتمني دې له دغه هیواد څخه خپل هیواد ته راولېږدوي او په دې ډول دې د پاکستان اقتصاد ته کلکه ضربه ورکړي ترڅو سقوط سي. دغه طالب وزیر په ورته مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د ظلم مخه ونیسي. ملا یعقوب د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو او کار بندیزونو ته له مشخصې اشارې پرته ویلي 4 شیان د هیواد د آبادۍ لپاره اړین دي: زده کړې، امنیت، ثبات او سوداګري. نوموړي تر دې مخکې د نجونو د زده کړو په اړه هم د اسلامي امارت بندیزونه په ضمني ډول نقد کړي وو، خو په دې اړه له ډېرې مودې راهیسې بیا واضح نه دی غږېدلی. همدارنګه دې ته ورته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي هم په یاده فراغت غونډه کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په غونډو کې د ژبې عفت مراعات کړي او پیښو کې د افغانانو تورنولو سره دوه اړخیزو اړیکو ته زیان ونه رسوي. عباس ستانکزي هم د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې له پاکستان څخه په دا ډول د مهاجرینو شړل ستر وحشت دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.